ترانه کې کلمار د سردار ډېره زیاته مننه د سرکوال صاحب حاجي ملګي امان صاحب راغلی د بامخیل نه هلته خوا د کوم چې راشي او تاسو راتلونکي سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو د هیواد تنظیم زه ډېر زیات شکرګزار یم چې په لالا باندې دا پروګرام ارینج کړ او ټول ملګري دلته راجمع کړو. دا زمونږ هم د ډېر وخت نه پروګرام داسې و چې داسې دې وشي او ما په دې باندې ټولو ملګرو سره وخت په وخت باندې خبرې هم کړې وې په مختلف دغه کې. د لالا د مینې او د شاعرۍ خو تاسو ټول ته پته ده او زمونږ ورسره بیا څه ډېره زیاته مینه ده او د هغه بس زه به څه ووایم خو د هغه یو دوه درې شعرونه به هم هغه ته ډالۍ کړم. د لالا شاعري خو ټوله د پښتو او د غیرت او د ادب دغه ورکوي، تعلیم ورکوي. لالا یو ځای کې وایي چې د وخت منصور یم د دار په سر خندل مې زده دي، د وخت منصور یم د دار په سر خندل مې زده دي، پښتون زاده یم خویونه دا تل مې زده دي، او څوک چې جګر راکې بدل کې زړه ډالۍ ورکوم، د پښتو پت پالم کارونه د بدل مې زده دي، او سترګې د مرګ سترګو کې اچوم غوبل جوړوم، سترګې د مرګ سترګو کې اچوم غوبل جوړوم، مرغونی لوبې د ازل نه د اجل مې زده دي، او که د ادب په اسمان ستوري ځلندنه یم خو که د ادب په اسمان ستوري ځلندنه یم خو ول په ول تورې په پښتو کې د غزل مې زده دي.